د کرکټ په نړۍ کې لس زیات وزن لرونکي لوبغاړي. نمبر 10 انضمام الحق. ملګرو که خبره د زیات وزن او انفټ لوبغاړي وشي نو د انضمام الحق نوم تر ټولو مخکې راځي. دی په خپل دوران کې زیات رن اوټ شوی دی، خو د دې هر څه باوجود دی یو ښه کرکټر دی او د شمار د زیاتو منډو کولو په لوبغاړو کې دی. د په ټیسټ کرکټ کې 8830 منډې کړي او په اوډیای کرکټ کې 11909 منډې کړي. انضمام الحق په 100 کیلو ګرام وزن کې کرکټ کوي. نمبر 9 ډواین لیوروک. ملګرو په کال 2009 ورلد کپ کې دا د هندوستان لوبه خو به مو یادوي چې په سلیپ کې دغه ډواین یو خطرناکه کیچ واخیست. تاسو ته ووایو چې دی یو پارت ټایمر کرکټر و، یعنی کرکټ یې هم کوو او دی یو خپله پولیس هم و. مطلب چې د نیولو تجربه خو یې د اول نه وه، خو دلته بیا د بال نیول و. کوم وخت چې د دا کیچ اخیستی و هغه وخت کې وزن 120 کیلو و. یو کرکټر په حیث ډیر زیات و. نمبر 8 رکیم کورنوال. ملګرو د ویسټ انډیز زیات وزن لرونکی دا لوبغاړی خو به تاسو د سی پی ایل په لیګ کې کتلی یې. د په سی پی ایل کې دا غټې شپږیزې ډېرې مشهورې دي، خو د فټنس ډېر کمزوری دی. کورنوال د توپوهنې په وخت کې ډېر زیات ستړی کېږي هم. د په 2019 کال کې د هندوستان په خلاف لومړی ټیسټ لوبه وکړه چې دې وخت کې د وزن 140 کیلوګرامه و. نمبر 9 محمد شهزاد. محمد شهزاد اوس وخت کې د ښو کرکټرانو څخه دی. د افغانستان لپاره د یو کیپر او توپوهونکي په توګه زیاتې منډې کړي، خو ډېر وخت کېږي چې دی د افغان لوبډلې څخه لرې دی او په زیاتو لوبو کې نه ښکاري. د وزن تر 100 کیلوګرامو پورې و. نمبر 10 جیسی رایډر. دی د نیوزیلینډ لوبډلې یو ښه اوپنر او میډل آرډر توپوهونکی و او ورسره د یو ښه بالر هم و. د زیات وزن له امله دی د زیاتو ستونزو سره مخ و. د به زیات الکول سکل، نو بیا دی د نیوزیلینډ ټیم څخه لرې شو او تر اوسه لا نه ښکاري. نمبر 15 رمیش پوار. ملګرو رمیش پوار خو به تاسو پیژنئ چې د خپل ښه بالینګ له امله د هندوستان په ټیم کې ځان ته ځای جوړ کړی و. د هندوستان لپاره د 21 او ډي آی او 3 ټیسټ لوبې کړې وې. په دې ټولو کې 40 وکټې اخیستې وې، خو د زیات وزن له امله مجبور و چې کرکټ پرېږدي. د وزن تقریبا 15 کیلوګرامه و. نمبر 4 شینوارن. ملګرو شینوارن چې کله کرکټ شروع کړ د وزن د یو کرکټر په شان نه و. د په خپله په یو خپرونه کې ویلي و چې د الکولو سره ډیر شوق دی، خو د زیات وزن د لپاره کومه ستونزه جوړه نه کړه او په خپل دوران کې ښې لوبې وکړې. د په ټیسټ لوبو کې 0 وکټې اخیستې او د وزن 98 کیلوګرامه و چې اوس دی په دې نړۍ کې نشته او مړ شوی. نمبر 3 مارک کاسکو. ملګرو مارک د اسټرالیا یو خطرناکه هیټر و چې د زیات وزن له امله ورته زیاتې ستونزې رامنځته کړې. د اسټرالیا لپاره 3 اوډیای لوبې کړي. د دې وروسته دی بیا د اسټرالیا په ټیم کې راښکاره نه شو او د وزن 102 کیلوګرامه و. نمبر 2 ارجن راناتونګا. ملګرو د سریلانکا راناتونګا د ښو کرکټرانو څخه دی. د په لوبډله مشرۍ کې سریلانکا د 1996 ورلد کپ هم ګټلی و، خو د فټنس د تر ټولو لویه ستونزه وه. د وزن د 15 کیلوګرامه شاوخوا و. نمبر 1 روهیت شرما. ملګرو د ویراټ کوهلي وروسته د هندوستان په ټیم کې د روهیت شرما مینوال زیات دي. کله چې خبره د هیټینګ شي نو د پر استعداد څوک ګوته نشي جګولی. د خپل زیات وزن له امله د زیاتو ستونزو سره مخ دي او د په وطن خلک خبرې هم زیاتې کوي، خو داسې خلکو ته دی په خپله خوله نه بلکې په خپله توپوهنه ځواب ورکوي او د وزن 2 کیلوګرامه دی. نو ملګرو ویډیو تر دې دی او په دې کې ستاسو د خوښې لوبغاړی کوم یو دی په کومنټ کې ضرور ووایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.